الله رب العزت په کلام کې د تهجد لمانځه ذکر راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د تهجد په لمانځه کې ډیر زیات ثوابونه دي او په دې باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه بخي او هغه ګناهګار انسان ته بخښنه کوي. د تهجد د لمانځه وخت د ماسخوتن نه وروسته د صبح صادقه پورې دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د شپې 2 او 4 ساعته وده کیده او بیا به راپاڅېده او د تهجد لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کوه او اکثر اوقاتو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد د لمانځه په ادا کولو کې رسول الله شپه سبا کوله چې مبارکې پښې به یې د ډیرې ولاړې نه پړسېدلې وې خو هغه به د الله رب العزت دربار ته ولاړ و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې ته خو د الله پیغمبر د الله حبیب یې ولې پر ځان باندې دومره فشار راولي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته فرمایي چې آیا زه د خپل رب شاکر او شکرګزار بنده نشم؟ هغه رسول هغه پیغمبر چې الله رب العزت د هغه مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي د الله محبوب دی، هغه ټوله شپه خپل رب ته ولاړي، خپل رب ته تضرع او عاجزي کوي. موږ او تاسو چې تل لپاره ژوند په ګناه په معصیت کې تیریږي کله هم راپا نڅېدلو چې الله ته متوجه شو د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله رب العزت بلا کیف د سهار په وخت کې خپل لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وکړي چې هغوی په شپې کې ګناه کړې ده او الله رب العزت په ماښام کې د خپل بلا کیف لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه څوک توبه وکړي چې هغو په ورځ کې ګناه کړې ده. د ګناه نه خو چیرته ځان ونه ساته، په ګناه کې اخته یو خو چې ګناه کوو بیا هم د الله نه بخښنه هم ونه غوښتله. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او تل لپاره دې د نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ته راکړي. د تهجد د لمنځونو د رکعتونو تعداد معلوم نه دی، 2 رکعته، 4 رکعته، 6 رکعته یا 8 رکعته له دې زیات چې هر څومره کولی شي. حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. رواه الترمذي. حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله ویلي چې د شپې پاڅېدل په ځان باندې لازم کړئ، یعنی شپې پاڅېږئ، تاسو د تهجد لمونځ وکړئ، د خپل راز او نیاز خپل پروردګار سره شریک کړئ. دا طریقه ستاسو ښه مخکې د نیکو خلکو وه او رسول الله فرمایي چې دا لمونځ به تاسو الله ته نږدې کړي، ستاسو ګناهونه به ختم کړي او تاسو به د بدي نه منع کړي. او هغه څوک چې تهجد لمونځ کوي واقعا په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ګناهونه ورته معاف کوي او دا د تهجد لمونځ به دا د ګناهونو نه ساتي او الله رب العزت به د هغه په چهره او به د هغه په صورت کې یو ځانګړی نورانیت او یو ځانګړی ښایست به پیدا کړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. دویم مونځ چې هغه د خسوف او د کسوف لمونځ دی، چې کله لمر تندر ونیسي هغه ته کسوف ویل کیږي، چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي هغه ته خسوف ویل کیږي. او د لغاتو په کتابونو کې کسوف او خسوف دواړه تغییر او نقصان ته ویل کیږي.
او په اصطلاح کې د لمر او د سپوږمۍ د رڼا هغه کموالي ته ویل کیږي چې د هغو په رڼا کې له عادي حالت سره ښکاره او څرګند توپیر او تغییر راشي. نو هر کله به چې لمر تور شي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحاب له ځان سره راجمع کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په جمع سره لمونځ ادا که. خپل لاسونه به الله رب العزت ته پورته کړل او د لمر د تورېدو چې لمر تور شوی د هغه د سپینېدو دعاګانې به الله ته کولې. نو د کسوف لمونځ 2 رکاته دی چې په جمع سره ادا کیږي او خفیه به کیږي. دې لپاره نه اذان شته او نه اقامت شته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمای انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله